اللہ پاک جل جلالہ دا جناب حضرت شعیب علیہ السلام مبارک او واقعہ بیان فرمائی او بیا رستو اللہ پاک جل شانہ او فرمائل چی منگا یو قوم تا مبارک پیغمبر ناستو مگر کله چې هغه مبارک پیغمبر علیه السلام لاړ شي او اقام دی هغه مبارک پیغمبر علیه السلام اونه مني نو مونږ هغه باندې به مالی پریشانې نه راولو او کله په بدني پریشانې نه راولو او دا د سوجنا دا د دې وجنا چې دا خلق الله پاک جل شانه ته عاجزي وکي او دا کم اعمالو کې چې لګې وي د دینه توبه وباسي لیکن کله چې په دې باندې پوه نشي نو الله پاک جل جلاله فرمایي به په برکات نازل کو به په دروازې کولاو کو نعمتونه ولا ورکو خوشاله نه پیراولو د دې وجنا چې د شکریا وباسي دا اللہ پاک جل جلالہ شکریہ ادا کی او دا کم اعمالو کے چلگے دی دا دین ازان او ساتی ندا دا دید پارا پیدا نعمتون بے ورو او جنہ بے پدیم پویا نشی اللہ پاک جل جلالہ فرمائی فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً بے ناسا پا انسو ناسا پا بے سک بے انسو او دای ته پتام نه لګي چې دا ما باندې د کم طرف نه عذاب راغو ما باندې د کم طرف نه عذاب راغو او الله پاک جل جلاله دې آیاتونو مبارکاو کې فرمایي چې ولې هغه خلق چې هغه په نافرمانو کې لګي دي هغه د الله پاک جل جلاله نه مني د مبارک پیغمبر علیہ السلام نمانی نو ولدی د دینه په امن دیسو دای د دینه په امن دیسو چې دای ته زمونږه عذاب راشي د شپې په وخت کې او وهم نائمون او دای ادو پراتی وي رونو کلا کلا مخکې زمونږ په دې حالاتو کې زلزلې راغلي وي د شپې به خلک ودو زلزله به شروع شوه قسمه قسم عذابونه الله پاک جل جلاله بیا راستوي او الله پاک جل شانه فرمایي ولې دا خلق د دینه په امن دي سو چې دوی ته زمونږه عذاب راشي ضحا وهم یلعبون د ساخ په ټیم کې د نور خاطه په ټیم کې وهم یلعبون او دوی لوبې کوي لګوي او په دغه ټیم کې په ناسا په عذاب راشي ولې دوی دا خلک د دینه په امن دي سو نشي په امن کېدلی ګورئ کلا وحاشا الله پاک جل شانه چې کله عذاب راوستلو غواړي روره ګورئ بیا څوک نشي منې کولی بیا د چا بیا هغه څوک نشي منې کولی چې کله الله پاک جل شانه وغواړي اللہ پاک جل شانہ فرمائی ادی وجہ نخا احادیث مبارکاو کې راځي ګوره گناہ به کم نه ګڼئ یو سړی د وړې گناہ کې لګي د وړې گناہ کې گناہ په دوه قسمه ده کنه یو صغیره گناہ ده او بل کبیره گناہ ده یو وړه گناہ ده او یو غټه گناہ ده غټ گناهونه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دیغی بیان فرمائے دا الکبائر الاشراک باللہ لوی گناہونا اغدانا چی اللہ پاک جل جلالہ سرا یو سڑے یو کس یو بندہ مخلوق اغا شریکو گردوی او دا اللہ پاک جل شانہ صفت اغا مخلوق تور کے صفت خاصہ اغا مخلوق تور کے ندارورتا شرکو کو او بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مبارک فرمائی الکبائر الاشراک باللہ و عقوق الوالدین لوی گناہونو کې یو دا ده چې د مور پلار نافرمانه وي د مور پلار نافرمانه وي دا ګوره ډېره لویه ګناه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زمانه وه او یو صحابي مبارک وخه هغه نه داسې عجوبه کار شو چې مور بی بی ته خفه شوې وه او بیا د وفات ټیم راغو رونو صحابه کرام رضی الله عنهم مبارکان دا ټول مغفور دي دی ته الله پاک جل شانه بخنه کړې ده او د دی په باره کې الله پاک جل جلاله د رضا اعلان فرمایلی ده رضی الله عنهم ورضوا عنه زه د دی نه رضا یم او دی د زمانه په دې باندې خوشحاله اوسي الله پاک جل شانه فرمایي نو پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی چې د مور پلار نافرمانی کول دا لویه ګناه ده غټو ګناهونو کې ده یو بزرگ تیر شوی د حضرت جریج رحمه الله جریج دا بنی اسرائیلو کې یو بزرگو یو ځل په مونځ باندې ولاړو نو مور ورته آواز کو یا جریج آواز یې ورته وکړو او دا نفل مونځ ته ولاړو نفل کول جریج رحمه الله مور بی بی له آواز ورنکو مور بی بی ورته بیا آواز وکړو یا جریج جریج بیا آواز ورنکو د مور بی بی د خولې نه داسې الفاظ ووتل چې ای جریجه تا د خدای پاک داسې داسې کی حضرت جریج رحمه الله او دا زموږ د شریعت مبارک مسله ده ګورئ چې یو سړی ده فرض مونځ ته ولاړ ده فرض ته او د الله پاک جل شانه د طرف نه آواز وشي د مبارک پیغمبر علیه السلام د طرف نه آواز وشي نو ته فرض مونځ ماتولی شي او د هغې د جواب اجابت وکوي او چې نفلو ته ولاړ وي او مور پلار دې آواز وکړي نو زموږ د شریعت مبارک دا حکم ده چې ګوره نفل مونځ پرېږده او د مور پلار جواب ورکه جریج رحمه الله هغه ولاړو نفل کول او د مور خبره ونه منله نو مور ورته بددعا وکړه چې جریجه تا د خدای پاک داسې داسې کی حضرت جریج رحمه الله مشهور واقعه ده بے په حضرت جریج رحمه الله باندې تهمت لګیدلې ده نو لہذا دې پورې ویم چې د مور پلار نافرمانی کول دا لویه ګناه ده او دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی وقتل النفس قتلول د یو نفس دا گناه کبیره ده او دریم څلورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی والیمین الغموس په دروغ باندې قسم خوړل وروره ګورئ نن سبا دې کې ډېر خلک مبتلا دي په دروغو قسمونه خوري که نه یمین غموس څه ته وایي یو سړی ده چې په تېرې زمانې باندې قسم وخوري لکه پرون زموږ نه ورځ تېره شوې ده او دا وایي چې ما دې قسم وي چې ما دا کار نه ده کړی او د دا کار کړی وي دې ته یمین غموس ویلی شي او غمس په ته ولې وایي غمس په عربۍ کې غوپې ته وایي غوپا نو کم انسان چې قسم وخوړو یمین غموس په دروغه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای دا گناه کبیره ده او زمونږ علماء کرام فرمای د دې کفاره دا ده چې دا به په جهنم کې وغوپه خوري نور قسمونه خو چې وخوري که نه د هغې کفاره څه ده یا 3 ورځې روژې ونیسه یا 10 مسکینانو له روټۍ ورکه دا کفاره ده او یمین غموس چې دی وخوړو د دې کفاره دا ده چې الله پاک جل جلاله به جهنم کې یوه غوپه درکوي دله دا یمین غموس خوړلی ده
په دروغ د قسم خوړلی ده او ورونو نن مسلمانان ګوره دې کې مبتلا دي د قسم نه ما بیګا ویلو چې د قسم نه ګوره ډېر ځان ساتل پکار دي د خدای پاک جل شانه مبارک نوم چې یو سیس کې یادوي او د خدای پاک جل شانه مبارک نوم اخلي نو ګوره هغه به پوره کوه د هغې به احترام ساته د هغې به خیال ساته چې ما د الله پاک جل جلاله مبارک نوم اغستی ده د دې به د اوس قدر کومه او د دې به احترام کوم پاک جل شانه فرمایي افامنوا مکر الله آیا دا خلق په امن دي د خدای پاک جل شانه د خفیه تدبیر نه د خفیه تدبیر نه فلا یأمن مکر الله د الله پاک جل شانه نه دا هغه بے فکرای نه دی بے فکر نه دي مگر هغه خلق چې هغه تاوانیان خلق دي هغه سره دا فکر نشته چې د ګناه کومه قسم د چا سره چې فکر وي کنه او د آخرت فکر وسره وي نو هغه ته ګوره ګناه ډېره لوی غرق ښکاري هغه ته دا ښکاري چې د دې به د ما نه تپوس کېږي زه دا ګناه کوم زه دا جرم کوم او د دې به د ما نه الله پاک جل جلاله تپوس کوي ما سره فرشتې په اوږه باندې کېنولې دي هغې ته کرامن کاتبین وایي هغه فرشتې لیکل کوي او د ما نه به تپوس کېږي لہذا دا ګناه نه کومه خدا کم خلق چې کم د فکر والا دي او چې کم بے فکر دي نو هغه قوم هغه ګوره همیشه تاوان کې ده او هغه ګوره په نقصان کې ده هغه قوم نو الله پاک جل جلاله دا بیان فرمایلی ده